ولسمشر غني وایي پاکستان پلان لري طالبان هم د مجاهدینو په برخلیک اخته کړي او پاکستان وایي که امریکا راته شا کړي موږ سره نورې لارې هم شته. د نیوز پری چینل لیدونکو ستړي مه شئ، ورځ مو په خیر. پام وکړئ دوه ډېرو مهمو خبرونو ته. ولسمشر غني یو ځل بیا د طالبانو جګړه فتنه بللې او ټینګار کړی دی چې د دغې ډلې له لوري روانه جګړه ناروا او د دین او عنعناتو خلاف ده. نوموړي چې پرون یې د افغان امنیتي ځواکونو په ملاتړ د ولایتي شوراګانو له لوري جوړه شوې غونډې ته خبرې کولې وویل د طالبانو یوازینۍ دنده د خلکو وژل او د وطن بربادي ده. هغه زیاته کړه چې هیچا ته به د دې اجازه ورنکړي چې د افغانستان 13 کلنې لاسته راوړنې له منځه یوسي. دغه راز ټینګار وکړ چې طالبان د پاشل کېدو په حال کې دي او ډېر ژر به په ډلو ټاپلو وویشل شي. ولسمشر غني ویلي هغوی چې پر خلکو د واکمنۍ اراده ولري د طالب ډلې په څیر ټول وژنې نه کوي. نوموړي د خپلو خبرو پر دوام څرګنده کړې چې د پاکستان لومړي وزیر عمران خان ورته ویلي چې طالبان به هم د مجاهدینو په څیر په خپلو منځو کې په جنګ شي. د نوموړي په خبره ده د پاکستان وړاندوینه نه بلکې دسیسه ده. هغه دغه راز ټینګار وکړ چې سیمه ییز هیوادونه باید پوه شي چې ګټه یې د افغانستان په ثبات کې ده او باید په دې برخه کې له افغانستان سره په همغږۍ پام وړ همکاري وکړي. په یو بل تازه خبر کې د پاکستان د ملي امنیت سلاکار معید یوسف وایي چې که چیرته د امریکا ولسمشر جو بایدن د پاکستان رول له یاده غورځوي او دوی ته نه ګوري نو له اسلام آباد سره نورې لارې هم شته. د نن ورځپاڼې له فاینانشل ټایم سره د معید د مراکې په حواله ویلي چې د امریکا ولسمشر تر اوسه پورې عمران خان ته حتی یو ټلیفون هم نه دی کړی او امریکا په خپله وایي چې پاکستان د افغانستان په اړه ځینې چارو کې د جوړولو او ماتولو توان لري نو امریکا نه باید د اسلام آباد رول له یاده وباسي. هغه څرګنده کړې دوی غواړي چې ځان د امریکا په اشارو پوه کړي او ټینګار کړی دی چې که چیرته امریکا ورته شا کړي نو دوی به هم له نورو لارو ګټه واخلي. لیدونکو له ملته مننه، پاتې ورځ مو نیکمرغه.